لور ته د پلار لیکونه د جواهر لال نهرو یو مهم اثر دی. ژباړی نسیم سلیمی کړی ده او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. اووم لیک. په وروستني خط کې مو ولیدل چې د انسان هوښیاري او ذکاوت د هغه او نورو حیواناتو ترمنځ تر هر څه لوی تفاوت و. دغه ذکاوت او هوښیارتیا نوموړی تر غټو حیواناتو چالاک او قوي کړ. کنه نو هغو به له منځه وړی وای. هر څومره چې د انسان فکري قوت پر مخ تللی په هغه اندازه قوت وده کړې ده. انسانانو په لومړي سر کې داسې خاص وسایل نه درلودل چې له خپلو دښمنانو سره وجنګیږي. یوازې یې پر ډبرو ویشتلی شوی. وروسته یې له ډبرو څخه تبرونه، نیزې او د ډبرو د تیرو وسایلو په شمول ډیر نور وسایل جوړ کړل. موږ دغه له ډبرو څخه جوړ شوي وسلې د جنوبي کینګسنګټن په موزیم او د ژنیو په موزیم کې ولیدل. د یخي اثر چې ما یې په تیرلیک یادونه وکړه په کراره پای ته ورسید او په مرکزي اروپا او اسیا کې یخچالونه له منځه ولاړل. د هوا له تودېدو سره انسانان هم شاوخوا ته خپاره شول. په هغو ورځو کې کورونه یا نورې ودانۍ موجودې نه وې. خلک په غارو کې اوسېدل. کرنه موجوده نه وه، یعنې چا په کښت کې کار نه کاوه. خلکو میوې دانې او هغه حیوانات خوړل چې دوی به وژل. ډوډۍ یا وریجې نه وې، پخلی یې نه و زده، خو غوښې به یې ښایي پر هغو اور پخولې چې دوی به بل کړی و. د پخلي لپاره یې لوښي، دیګونه یا کړایګانې نه درلودې. خو یو شی ډیر عجیب دی، هغه دا چې دغو وحشي خلکو رسمونه کښلی شوی. البته چې هغو کاغذ، قلم، پنسل یا برس نه درلود. هغو یوازې تیرې ډبرې او د ډبرو تیرو وسایل درلودل او په دغو وسایلو یې د غارو پر دیوالو رسمونه کړل. ځینې رسمونه یې ډیر ښه دي، خو تقریبا ټول رسمونه د بغل لخوا کښل شوي دي. تا ته معلومه ده چې د یو اړخ لخوا رسمول اسانه دي. کوچنیان همیشه په دغه ډول رسم کاږي ځکه چې غارونه په عمومي ډول تیار و، نو دوی به ښایي له یو ډول ساده څراغ څخه کار اخیستی وي. دغه انسانان چې موږ یې په باره کې خبرې کوو د پالیولیتیک یا د ډبرې د پخوانۍ دورې د انسانانو په نامه یادېدل. دغه مرحله په دې سبب د ډبرې د عصر په نامه یادېږي چې په دغه وخت کې انسانانو خپل ټول وسایل له ډبرو څخه جوړول. د فلز په استعمال نه پوهېدل. نن ورځ ستاسې ټول وسایل له فلز په تیره بیا له اوسپنې څخه جوړ شوي دي. په هغه وخت کې اوسپنه یا ژړ چا نه پېژندل، ځکه نو له ډبرې څخه کار اخیستل کېده چې استعمال یې ډیر سخت و. د ډبرې عصر تر پای ته رسېدلو مخکې د نړۍ په آب و هوا کې یو ستر اوښتون راغی او توده شوه. یخچالونه بیرته شمالي قطب ته ولاړل او په مرکزي اسیا او اروپا کې لوی ځنګلونو وده وکړه او موږ وینو چې په دې ځنګلو کې د انسانانو یو بل نژاد ژوند کوي. دغه انسانان په ډیرو خواو کې تر پالیولیتیک انسانانو چې مخکې مو خبرې ورباندې وکړې ډیر هوښیاران او چالاک ول، خو بیا یې هم خپل وسایل له ډبرو څخه جوړول. دغو خلکو هم د ډبرې په عصر پورې اړه درلوده، خو هغه د ډبرې د عصر وروستۍ برخه وه. دغه خلک د نیولیتیک یا د ډبرې د نوي عصر د انسانانو په نامه یادېدل. کله چې موږ دغه نیولیتیک انسانان څیړو نو وینو چې هغو ډیر پرمختګ کړی دی. د انسانانو هوښیاري او ځیرکتیا د دې سبب شوې ده چې نسبت و نورو حیواناتو ته ډیر زیات پر مخ ولاړ شي. د نیولیتیک د دورې انسانانو یو ډیر لوی کشف وکړ چې کرنه وه. هغو د مځکې په یوې کولو او د خوراکي موادو په کرلو پیل وکړ چې دا کار د هغو لپاره یو لوی شی و. پخوا به دوی حیوانات ښکارول، خو اوس دوی کولی شوی چې خپل خوراک په اساني لاسته راوړي. نظر و پخوا ته ډیر په آرامه شول او د استراحت او فکر کولو لپاره یې ډیر وخت پیدا کړ او په هره اندازه چې آرامېدل په هغه اندازه یې د نویو شیانو په کشف او د نویو طریقو یا لارو په پیدا کولو کې پرمختګ کاوه. د خاورینو لوښو په جوړولو یې پیل وکړ او د هغو په مرسته یې د خپلو خوراکي موادو په پخولو شروع وکړه. له ډبرو څخه جوړ شوي سامانونه یې تر پخوا ډیر ښه ښایسته او ښوی شول. دغه ډول یې د غوا، سپي، پسه او وزې کورني کول یا اهلي کول زده کړل او اوبدل هم زده کړل. هغوی په کورونو یا کوډلو کې اوسېدل. دا کوډلې به عموماً د دې لپاره د جهیلو په منځ کې جوړېدي چې وحشي حیوانات او نور انسانان په اسانۍ سره حمله ورباندې ونه کړی شي، ځکه نو دغه ډول خلکو ته د جهیلو اوسیدونکي وایي. ته به حیرانه یې چې موږ د دې خلکو په اړه څنګه دومره ډیر معلومات لرو. البته چې هغو کتابونه نه دي لیکلي، خو ما تا ته پخوا ویلي دي چې هغه کتاب چې موږ د هغو ژوند پکې لولو د طبیعت لوی کتاب دی. د هغه لوستل اسانه نه دي، ډیره سینه یا حوصله غواړي.
د دې کتاب پر لوستلو ډیرو خلکو خپل ژوند تیر کړی ده او د پخوا وختو ګڼ شمیر فوسیلونه او آثار راټول کړي دي. دا فوسیلونه په سترو موزیمونو کې راټول کړل شوي دي او موږ کولی شو چې د نیولیټیک د دورې د انسانانو په لاس جوړ شوي خوی تبرونه، لوښي، د ډبرو غشي او تیره یا تیز آلات او داسې نور شیان ووینو. تا په خپل اکثره دغه شیان لیدلی دي، خو ښایي چې هیر شوي دي وي. که یې بل وار وویني تر پخوا به ښه وپوهیږي. زما په یاد دی چې د ژني په موزیم کې د جهیل د استوګنې یوه ډیره ښه نمونه موجوده وه. د لرګیو خادې یا تیران په جهیل کې وهل شوي او پر سر یې یو د لرګیو تخت ایښودل شوی و. د تخت پر سر د لرګیو مناوي یا کوډلې جوړې شوي وي او دا ټول شیان د یوه کوچني پله په واسطه له وچې سره نښلول شوي ول. نیولیټیک انسانانو د حیواناتو پوستکي او ځینې وخت د کتان ټوکر اغوست. دا ټوکر له یو ډول نبات څخه جوړیږي چې تارونه یې د ټوکرانو د جوړولو لپاره مناسب ول. اوس هم له هغه څخه ټوکران جوړیږي، خو د هغه وخت کتان به خامخا ډیر زیږ و. دغه خلکو نوره ترقی هم وکړه او د کار د سامانو د جوړولو لپاره یې له مسو او ژړو څخه په کار اخیستلو شروع وکړه. ته پوهیږې چې ژړ د قلي یا حلیبي او مسو له ګډېدلو څخه لاسته راځي او تر دواړو کلک دی. همدغه ډول هغوی له سرو زرو څخه کار اخیستی او دونه هوښیاران ول چې ګېڼې یې ځینې جوړولې. دغه خلکو به ښایي تقریبا 10,000 کاله پخوا ژوند کاوه. البته چې موږ ته یې دقیقه نیټه یا مرحله نه ده معلومه. دا هر څه تر زیاتې اندازې د ګمان له مخې وایو. تا ته به در معلومه شي چې تر اوسه پورې موږ د میلیونونو کلونو خبرې کوو. اوس نو قرار حاضر یا اوسني عصر ته نږدې کیږو. د نیولیټیک د عصر د انسانانو له وخت څخه بیا د اوسني عصر تر انسانانو پورې کوم خاص یا فوري تغییر نه دی راغلی. لکه څنګه چې د طبیعت خوی دی، تغییرات په قرار راځي، خو بیا هم موږ له هغو څخه فرق لرو. مختلف توکمونه یا نژادونه منځته راغلل او هر یوه خپله لاره په مخ کې ونیوله او خپل ژوند یې اختیار کړ. ځکه چې د نړۍ په بیلو ځایونو کې بیله هوا موجوده وه او انسانانو ځانونه له هغې سره برابرول، نو دوی هم تغییر وکړ. خو موږ به د هغو په باره کې وروسته بحث وکړو. یو بل شی چې نن به په باره کې خبرې وکړم دا دی چې د نیولیټیک دورې په پای کې انسانان له یو ډیر لوی بحران سره مخامخ شول. ما پخوا درته ویلي و چې مدیترانه ګرمسیره یوه بحیره ده. هلته یوازې یو څو جهیلونه ول او په دغو جهیلونو کې انسانانو ژوند کاوه. ناببره د اروپا او افریقا ترمنځ د جبرالټر مځکه اوبو پر سر واخیسته او د اتلانتیک یا اطلس بحر اوبه د مدیترانې کښتو درو ته ور وبهیدي. اوبه هلته توی شوي او هلته ټولې کندې او ژور ځایونه یې ډک کړل. هغه ګڼ شمېر انسانان به چې هلته یې ژوند کاوه ارومرو په اوبو کې ډوب شوي وي. هیڅ خواته یې د تېښتې لار نه درلوده. اوبو په سلهاوو میله ځایونه نیولي وه. د اتلانتیک بحر اوبه تر هغه وخته ورتویدي چې دا دره ډکه شوه او د مدیترانې بحیره منځته راغله. البته چې تا به د لوی توپان په باره کې څه اورېدلي یا لوستلي وي. انجیل د هغه په باره کې بیان کړی دی او زموږ ځینې سانسکریټي کتابونه هم اشاره ورته کوي. کیدای شي چې دغه ستر سیل به و چې مدیترانه یې ډکوله. دا داسې یو لوی مصیبت و چې یو څو کسانو چې ځینې تښتېدلي ول ښایي خپلو کوچنیانو ته پوره نقل کړی وي او هغو به دا نقل زده کړی او بیا به یې خپلو اولادونو ته کړی وي او په دې ډول به دا کیسه له یو نسل څخه بل نسل ته پاتې شوی وي. اتم لیک: بیل توکمونه یا نژادونه څنګه منځته راغلل؟ په تیر لیک کې مو پر نیولیټیک انسانانو بحث وکړ چې په عمومي ډول به یې په جهیلي کورونو کې ژوند کاوه. موږ ولیدل چې دوی په بیلابیلو خواو کې ډیره ترقي کړې وه. کرنه یې کشف کړه، د خوراکي موادو پخول او د حیواناتو اهلي کول یې زده ول او له هغو څخه یې د ځان لپاره کار اخیست. دا شیان په زرهاو کلونه پخوا پېښ شوي دي او موږ په هغه باره کې ډیر معلومات نه لرو. خو ښایي د دغو نژادو یوه زیاته برخه چې موږ یې په نن ورځنۍ دنیا کې وینو د هغو نیولیټیک انسانانو اولادونه وي. لکه څنګه چې خبره یې نن ورځ سپین ژړ یا نسواري او تور پوستکي انسانان شته،
خو رښتیا خبره ده چې دا اسانه نه ده چې موږ انسانان پر دغو څلورو ډولو وویشو. نژادونه سره ګډوډ شوي دي او د یو زیات شمیر په برخه کې سړی په سختي سره ویلی شي چې د انسانانو په کومه ډله پورې اړه لري. ساینس پوهان د انسانانو سرونه اندازه کوي او په دې ډول ځینې وختونه د خلکو نژاد معلومولی شي. د دې کار لپاره نورې لارې هم شته. دغه مختلف نژادونه څنګه منځته راغلل؟ که هغوی د عین خلکو اولاد وي نو بیا اوس ولې یو تر بله دونه فرق لري؟ ته پوهیږي چې یو جرمنی سړی له یوه تورپوستي څخه ډیر فرق لري؟ د یوه د بدن پوست سپین دی، د بل هغه تور دی. د جرمني ویښتان روښانه رنګ لري او اوږده وي، د هغه بل هغه تور رنګ لري او لنډ او پیچلي دي. چینایي سړی بیا له دوی دواړو څخه فرق لري. په دې پوهیدل سخت دي چې دا تفاوتونه څنګه منځته راغلي، خو د دغو تفاوتونو په ځینو علتونو بیا پوهیږو. ما پخوا لا درته ویلي دي چې حیوانات څه ډول ورو ورو تغییر کوي او ځانونو خپل نوي محیط سره مطابقت ورکوي. کیدای شي چې جرمنیان او تورپوستان د بیلو بیلو انسانانو اولاد وي، خو په یوه یا بل ډول به یو وخت د عین نیکهګانو یا مشترکو پلرونو او نیکهګانو څخه منځته راغلي وي. تفاوتونه بل محیط سره د تطابق په دوران کې رامنځته شوي وي، یا کیدای شي چې لکه ځینې حیوانات یوه ډله نسبت و نورو ډلو ته په اسانۍ سره له نوي محیط سره مطابقت وکړي. په دې ډول دی هغه څوک چې د شمال او ډېرې سړې هوا او یخي ته ورڅیرموي په ځان کې له سړې هوا سره مقاومت ته وده ورکوي. اسکیمویان یا د شمالي قطب اصلي اوسیدونکي د شمال د یخي پر دښتو ژوند کوي او ډېرې سړې هوا ته ځان تکیه کولی شي. که یې زموږ د هېواد په شان تاوده ځای ته بوځې ښایي مړه شي، ځکه چې هغوی له نورې دنیا څخه لري او سخت ژوند ته مجبوره دي. د نورې نړۍ د خلکو په شان یې ډیر شیان نه دي زده کړي. د افریقا خلکو یا هغو خلکو چې د استوا خط ته نږدې دي چې هوا پکې ګرمه ده، له تودې هوا سره عادت پیدا کړی ده او د لمر ډیرې ګرمۍ یې د بدن پوست تور ګرځولی دی. ته پوهیږې چې که څوک د بحر پر غاړه یا کوم بل ځای لمر ته ډیر عمر تیر کړي، د بدن پوست یې تر پخوا نسواري او تاریک کیږي او لمر ته تر څو هفتو وروسته یې د بدن پوست ډیر توریږي. نو ته فکر وکړه چې یو څوک چې مجبوره وي چې دغه لمر ته څرمه ژوند وکړي نو پوستکی به یې څنګه تور وي؟ او هغه خلک چې په تودو هیوادونو کې په سلهاو کلونه تیر کړي وي او نیکهګان، پلرونه، اولادونه، لمسیان او ټول خپلوان یې هلته ژوند وکړي، نو د بدن پوست به یې داسې وي لکه تور رنګ. د هندوستان بزګران خو دې لیدلي دي چې د غرمې لمر ته په کښتو کې کار کوي، له ډیرې مسکینې کالي نه لري چې وای غوندي، ټول بدن یې لمر ته څرموي او ټول ژوند یې دا حال وي، نو خامخا د بدن پوستکی توریږي. نو دا معلومه شوه چې د انسان د بدن پوست د هغې آب و هوا نتیجه ده چې ژوند پکې کوي او د چا په ارزښت یا ښه والي یا ښایست پورې هیڅ اړه نه لري. که یو سپین پوستی نفر په یوه تاوده هیواد کې ژوند وکړي، البته چې پوست به یې تاریک شي، مګر دا چې ټول عمر تر پیکو لاندې او په منارو کې تیره کړي. ته خبره چې موږ کشمیریان 100 او 200 کاله هاخوا ته زموږ نیکهګانو په کشمیر کې ژوند کوو. په کشمیر کې هر څوک د بزګرانو او کارګرانو په شمول سپین پوست لري. سبب یې دا دی چې د کشمیر هوا سړه ده. خو که دغه کشمیریان د هندوستان نورو ځایونو ته چې هوا یې توده وي ولاړ شي، نو به یې پس له څو نسلونو څخه د بدن پوست تور شي. زموږ د ډیرو کشمیری دوستانو د بدن پوست سپین دی، د ځینو دا بیا تور دی. هر څونه چې دغه کشمیریان د هندي په دغو برخو کې ژوند وکړي، په هغه اندازه یې د بدن پوست تاریک کیږي. اقلیم د بدن د پوست یا د مخ د پوست د تغییر عمده سبب دی. البته دا امکان لري چې د هغو کسانو د بدن پوستونه تور نشي چې په یوه تاوده هیواد کې ژوند کوي، د باندې لمر ته کار نه کوي او دونه دولت ولري چې په غټو غټو کورو کې واوسي او پر خپل ځان او خپل پوست پام وکړي. یوه بډایه کورنۍ کولی شي چې څو نسلونه په داسې شرایطو کې ژوند وکړي، بیله دی چې د بدن پوستکی ډیر تغییر وکړي. خو کار نه کول او د نورو په اوږو کار او ژوند کول داسې شی نه دی چې څوک افتخار ور باندې وکړي. په هندوستان کې سړی ویني چې عموماً په شمال، کشمیر او پنجاب کې د خلکو د بدن پوست سپین وي، خو هر څونه چې د جنوب خواته ځي هغو نه یې پوست توریږي. لکه څنګه چې په مدراس او سیلون یا سریلانکا کې دي لیدلي دي، د خلکو پوستونه پر مخ تور دي. ته به البته ووایي چې دا ټول د آب و هوا په نتیجه کې دي. هر څونه چې د استوا خط ته نږدې کیږي، هغو نه هوا تودیږي.
دا رښتیا ده او د هندوستان په بیلو بیلو برخو کې د پوست د تغییر سبب کیږي، خو بیا به هم په وروستیو کې ووینو چې تر یو ځایه په هغو بیلو نژادو پورې اړه لري چې هندوستان ته راغلي دي. په تیرو زمانو کې ډیر نژادونه هندوستان ته راغلي دي او که څه هم هڅه یې کړې ده چې ځانونه جلا وساتي، بیا یې هم یو له بله له ګډېدلو څخه چاره نه ده پیدا کړې. اوس دا خبره ډیره سخته ده چې سړی وایي چې دغه نفر په دغه معین یا ټاکلي نژاد پورې اړه لري. نهم لیک د انسانانو نژادونه او ژبې. موږ نشو ویلی چې انسانان اول په کوم ځای کې پیدا شوي دي یا د هغو لومړني کورونه او د استوګنې ځایونه چیرته ول. انسانان ښایي د دنیا په بیلابیلو ځایونو کې لږ و ډیر پر یو وخت پیدا شوي وي. بیا هم امکان لري چې کله چې د یخي د عصر یخچالونه یا د یخي هغه غټې غټې ټوټې چې د مځکې پر مخ یوه ډیره برخه یې پوښلې وه ویلې کېدل او بیرته مخ پر شمال روان ول، انسانانو په تودو منطقو کې ژوند کاوه. ډیر امکان لري چې هغه وخت چې یخي ویلې شو ډیر پراخ دښتونه به منځته راغلي وه، داسې دښتونه چې په سایبریا کې شته او موږ توندرا ورته وایو. په دغو ځایونو کې به ښایي ډیر واښه شنه ول او ځکه چې انسانانو د خپلو ګورمو او رمو لپاره واښو ته ضرورت درلود نو به په هغو ځایو کې څریدل. داسې خلک چې د استوګنې یو ثابت ځای نه لري او همیشه په تګ و راتګ کې وي، هر وخت له یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کیږي، کوچیان بلل کیږي. دغه اوس هم کوچیان په ډیرو هیوادو کې موجود دي، د کتوریان چې په هندوستان کې شته. خلکو ښایي رودو ته نږدې اړولي وي ځکه چې رود ته نږدې مځکه ډیره غني او د کرنې لپاره ډیره ښه ده. په داسې ځایو کې اوبه ډیرې پیدا کیږي او غذایي مواد ښه وده پکې کوي. نو موږ داسې فکر کوو چې په هندوستان کې خلکو د اندوس او کانګا د رود پر غاړو او په بین النهرین کې د دجلې او فرات د رود پر غاړه او په مصر کې د نیل پر غاړه او په چین کې هم پر دغسې ورته ځای وړول. په هندوستان کې تر ټولو پخوانی توکم چې موږ یې په باره کې معلومات لرو دراویدیان دي. بیا لکه وروسته چې به یې ووینو د مشرق لخوا آریایان او تر هغو وروسته مغول راغلل. دا اوس هم د جنوبي هندوستان د خلکو یوه زیاته برخه دارویدیان دي. د دې خلکو د بدن پوست نظر د شمال خلکو ته تور دی او علت به یې ښایي دا وي چې دارویدیانو به په هندوستان کې تر هر چا زیات وخت تیر کړی وي. دغه خلک ډیر پرمختللي ول، د خپل ځان ژبې یې درلودي او د نورو خلکو سره ډیر کاروبار درلود، خو موږ په ډیر چټکۍ مخته روان یو. په پخوا زمانو کې په مرکزي او غربي اسیا او شرقي اروپا کې یو نوی نژاد د ودې په حال کې و. دا نژاد د آرین نژاد په نامه یادیږي. په سانسکریت کې عین لغات یا آریا شته چې د شریف سړي یا د ښه ذات یا شریف نفر معنا لري، ځکه چې سانسکریت د آریایانو له ژبو څخه وه. نو دا معنا لري چې دغه خلکو خپل ځانونه شریف او له ښه ذات څخه بلل. دوی به ښایي دغسې خودبینه ول لکه د ننني ورځې خلک. ته پوهیږې چې انګریزان هم ځانونه تر نورو انسانانو لوړ ګڼي او فرانسویان هم داسې فکر کوي چې دوی تر نورو انسانانو ډیر ښه دي. جرمنیان او امریکایان هم دغه ډول فکر کوي. نور نژادونه هم مشابه فکرونه لري. دغه آریایان د شمالي اسیا او اروپا په ورشوګانو یا څړځایو کې ګرځېدل، خو څنګه چې تعداد زیات، هوا وچه او خوراکي مواد یې لږ شول، نو مجبور شول چې په خوراکي موادو پسې د دنیا نورو برخو ته ولاړ شي او په ټوله اروپا کې خپاره شول. هندوستان، ایران او بین النهرین ته راغلل. په دې اساس نو وینو چې تقریبا د اروپا ټول خلک د شمالي هند، پارس، ایران او بین النهرین اوسیدونکي که څه هم یو له بله جلا او متفاوتې سي، په حقیقت کې د عین نیکګانو یا آریایانو اولاده ده. البته چې د هغه راهیسې ډیره موده تیره شوې ده او ډیرې پیښې منځته راغلي او نژادونه تر ډیره حده سره ګډ شوي دي، ځکه نو آریایان د نن ورځې د نړۍ د خلکو نیکګان دي. مغولان یو بل لوی نژاد دی. دا نژاد په ټوله شرقي اسیا یعنی چین، جاپان، تبت، سیام او برما کې خپور دی. دوی ځینې وختونه د ژیړ نژاد په نامه یادیږي او سړی ویني چې د باړخوګانو هډوکي راوتلي او تنګې سترګې لري. د افریقا او ځینو نورو ځایو خلک تورپوستي دي. دغه خلک نه آریایان دي او نه هم مغول او د بدن پوستکی یې تک تور دی. د عربي هیوادو خلک او فلسطینیان، عرب او یهود بیا په یو بل نژاد پورې اړه لري. دا ټول نژادونه د زرهاو کلو په دوران کې پر ډیرو کوچنیو ډلو ویشل شوي او یو څه سره ګډوډ شوي دي.
خو موږ ته لازمه نه ده چې ډیر چورت پکې ووهو. د نژاد او توکمو ترمنځ د تفاوت د پوهیدلو لپاره یوه ډیره مهمه او دلچسپه لاره دا ده چې موږ د هغو ژبې مطالعه کړو. هر نژاد په لومړي وختونو کې یوه جلا ژبه درلوده، خو د زمانې په تیریدلو سره له دې لومړنۍ ژبې څخه نورو ژبو وده وکړه او دا نورې ټولې ژبې د هغې لومړۍ مور اولادونه دي او په هغې کورنۍ پورې اړه لري. موږ په هغو ژبو کې په ډیره اسانۍ سره مشترک لغتونه پیدا کولی او د بیلابیلو ژبو ترمنځ ارتباط لیدلی شو. کله چې آریایان په اسیا او اروپا کې خپاره شول، نه یې شوی کولی چې یو له بل سره ارتباط وساتي. په هغه وختو کې نه ټرین یا ریل ګاډی و، نه ټلګرام او نه هم پوستخانه. لیکلي کتابونه هم لا نه ول. ځکه نو د آریایانو هر ګروپ عین ژبه پر خپل طرز ویله چې پس له یو څه وخته یې د خپلې آریایي ژبې او د نورو ورونو له ژبو څخه چې په نورو آریایي هیوادو کې به اوسېدل تفاوت پیدا کړ. دغه دلیل دی چې نن په نړۍ کې دونه ډېرې ژبې شته. که څه هم په نړۍ کې ډېرې ژبې موجودې دي، بیا هم که چیرې موږ مطالعه وکړو اصلي ژبې یا پرنټ لنګویج یې لږ دي. د مثال په ډول هر چیرې چې آریایان تللي دي د هغه ځای ژبه په آریایي کورنۍ پورې اړه لري. سانسکریت او لاتیني، انګریزي، فرانسوي، جرمني، ایټالوي او ځینې نورې ژبې ټول یو د بل د اکا لوڼې دي او په آریایي کورنۍ پورې اړه لري. زموږ ډیر ژبې لکه هندي، اردو، بنګالي، مراټي، ګجراتي او داسې نورې ژبې د سانسکریت اولاده ده، ځکه نو په آریایي کورنۍ پورې اړه لري. چینایي د ژبو یوه بله کورنۍ ده. چینایي، برمایي، تبتي او سیامي ژبې په دغه کورنۍ پورې اړه لري. درېیمه ډله سامي یا سمیټیک ژبې دي چې عربي او عبراني ژبې پکې شاملې دي. ځینې نورې ژبې لکه ترکي او جاپاني په دې درو ډلو کې نه راځي. د هند ځینې ژبې لکه تامل، تیلګو، ملایم او کاناري هم په دغو ژبو پورې اړه نه لري. دا څلور ژبې په دارویدي کورنۍ پورې اړه لري او ډېرې زړې ژبې دي.